جاپان پاکستان کې میشتو افغانانو سره 2 میلیونه 100,000 ډالر مرسته وکړه. جاپان په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته مرسته رسونکی بنسټ UNHCR سره 2 میلیونه او 100,000 ډالر مرسته وکړه. د کډوالو نړیوال سازمان په دې پیسو 80,000 افغان کډوالو ته پاکستان په 4 ایالتونو کې د زړه کړې روغتیا او د پاکو اوبو رسونې کارونه ترسره کوي. په دې تړاو نن سه شنبه په پاکستان کې د جاپان د سفیر د کونینوري میستودا او د پاکستان لپاره د UNHCR استازي روندرینی منګدیولا یو سند هم لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان د پاکستان د برخې مسؤلي روندری وویل د جاپان په دې وروستۍ کې به افغان کډوالو ته د لومړنیو زده کړو او د روغتیايي اسانتیاوو په برابرولو کې ډیر کار وشي. افغان کډوال په خاصه توګه په بلوچستان کې له وچکالۍ سره مخ دي. موږ باید دوی ته پاکې اوبه برابرې کړو. په همدې حال کې د پاکستان لپاره د جاپان سفیر ښاغلی کونینوري میستودا هم وویل خوشحاله دی چې هیواد افغان کډوالو ته په پاکستان کې د کلونو راهیسې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو برابرولو کې مرسته کوي. د یادونې ده چې جاپان د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان لپاره د نړۍ په کچه 5م لوی مرستندوی هیواد دی. همداراز جاپان د افغانستان مرستندویانو د لیست په سر کې هم ځای لري.